اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د پیشمنی متعلق پنځلسو مسلو ته خیال کوئ. سبا د پاره څوک روژه نیسي او د شپې اخره حصہ کې پاسېږي او خوراک کوي د دې دپاره چې سبا ورځ راته روژه نیول اسانه شي. دې ته پیشمنی وایي. عربی کې ورته سحور وایي. د دې متعلق 15 مسائل ضروری هغې ته خیال کوئ. نمبر 1 پیشمنی کول مستحب دی، یعنی د ثواب خبره ده. که چا پیشمنی ونه کړ نو روژه کې فرق نه راځي، روژه کیږي، خو د پیشمنی چې کم ثواب ملاویږي نو د هغې نه محروم شو. علما وایي 4 قسمه روټۍ داسې دي چې څوک یې خوري نو الله پاک ورسره حساب نه کوي. نور چې هره نوړۍ مسلمان علي د هغې به تې تپوس کېږي. نمبر 1 پیشمنی چې څومره روټۍ وخوړه الله تې تپوس نه کوي. نمبر 2 روژه ماتي وخت کې چې څومره خوراک وکړه الله تې تپوس نه کوي. نمبر 3 چې ماشوم وړوکی نابالغ ځان سره کېنو او روټۍ خوري او څومره وخوړه الله تې تپوس نه کوي. نمبر 4 چې داسې ملمی ځان سره کېنو چې د هغه په نوم کې محمد راځي صلی الله علیه وسلم او د داسې انسان سره روټۍ وخوړه الله تې تپوس نه کوي. نو پیشمنی چې دی دا د ثواب خبره ده، نو کول پکار دی او ثواب دی. او که چا ونه کړ نو روژه کې فرق نه راځي. موږ او تاسو اکثر چې پیشمنی ونه کړو بیا سهار روژه نه نیسو، وایي څه ضرورت دی، پیشمنی هم نه دی کړی او خرابی بم. نو د دې د روژې سره د فساد او د اصلاح سره تعلق نشته، د ثواب مستقل ثواب چیز دی. پیشمنی به سړی څه ټیم کوي؟ د شپې اخرنۍ حصہ کې شپه به شپږ حصې کې نو هغه شپږمه حصہ کې چې دی نو پیشمنی کول پکار دی، وختي نه. او پیشمنی کې رستوالی مستحب دی، خدا سے نه چې بانګ در باندې ووایي، د بانګ نه مخکې به پیشمنی بند دی. 2 نمبر مسله پیشمنی کې دومره رستوالی مکروه دی چې دومره رستو کې چې په هغې کې شک واقع شي په وخت کې هسې نه سبا نه یې ختلی نو دومره به یې نه رستو کې. اوس خو الحمدلله سهولتونه دي، ګړۍ راوتې دي او نقشې دي، مونږ او تاسو ته ټیم په ټیم باندې د داخلېدلو وخت او د وتلو وخت ټول ښایي. مخکې زمانه کې به تکلیف ډېر و، نو لہذا دومره به یې رستو کې نه چې بیا دې په هغه وخت کې شک پیدا شي چې هسې نه سبا نه وي. نمبر 3 د پیشمنی او د سبا ختلو په منځ کې وقفه څومره پکار ده چې سړی پیشمنی وکړي او بیا وروستو سبا وخیږي، نو فاصله څومره پکار ده چې قاري صاحب پکې 50 آیاتونه تلاوت کولی شي. دومره وقفه د پیشمنی او د سبا ختلو په منځ کې پکار ده چې 50 آیاتونه سړی ویلی شي. نمبر 4 د خلکو د پاسولو د پاره سپیکر باندې ګوګوان
یا مخکې به خلکو یو سړی ساتلی و هغه په دې کوڅو کې ګرځېدو که تاسو ته یادي ډول به یې و تمبل به یې و نو داسې سړی مقرر کول دا جایز دي که نه نو او دا جایز دي دې کې څه کراهیت نشته پنځم نمبر مسله یو سړی د پښمني را پاسېده خو روټۍ زړه ته نه کېږي لکه که یو سړی پښمني ته را پاسېده او روټۍ زړه ته نه کېده نو پکار دا دی چې 2 کجوري یا 3 کجوري کم از کم وخوري چې 2 کجوري یا 3 کجوري وخوري هم د پښمني ثواب ورته ملاویږي شپږم نمبر یو سړی پښمنۍ کوي نو د اذان انتظار به کوي که نه اذان پکې شرط نه دی وخت پکې شرط دی زمونږ د زمانې اذان کوونکي اړو وخت نه پیژني حالانکه د امامت دپاره چې څومره شرطونه دي دومره اذان کوونکي دپاره هم پکار دي اذان کوونکي یو شرط بس یې وایي چې دی به عالم وي په اوقاتو دته به وختونه معلوم وي نو هلې به بانګ کوي مونږ او تاسو داسې دور کې وو چې د ټولو نه ناپوهه وي نو هغه بانګ کوي څومره چې امام کې شرطونه پکار دي د دې نه سیوا اذان کوونکي کې پکار دي هر سړی به اذان نه کوي نو اکثر بې وخته بانګ وایي نو که اذان کوي او وخت داخل نه وي مونږ او تاسو به پښمنۍ کوو که نه او د اذان انتظار به نه کوو چې اذان وشو بانګ وشو اوس به زه پښمنۍ نه کوم بلکې کله کله دا بانګ چې د وخت نه پیلی یا بعضې خلک د بانګ انتظار کوي چې زه تر بانګه پورې به زه خوراک کوم دام غلطه ده بانګ خو په سبا کې کېږي پښمنۍ به د سبا نه پیله ختمه دا بل کال یو ځای کې میلمه ومه د روژې ختم ته تللی وم نو هلته م شپه راغله نو د شپې پښمني ته چې راپاڅېدو نو خوراک مو کو ما وی لکه 15 منټه پاتې دي ویلا ډېر ټیم دی نو بانګونه ویل او دی خوراک کوم دا الله بندګانو بانګ په سبا کې خلکو یو ټیم هم داخل لې خوراک مکوي وی دا ټول ورځ پرته ده وای موږ به کارم کوو نو چې د اخره کې خوراک ونه کو نو بیا ګران شي نو بانګونه ختم شو اخره کې یو سړی بانګ شروع کو بیا په اوبو ورغی بیا لکه آخري بانګ دی چې اوبه وسکونو نو داسې بیا روژه کېږي نه نو احتیاط کوئ وخت به پیژنئ بانګ پکې شرط نه دی که چا بانګ د ټیم نه مخکې وکړه نو هم ته خوراک کولی شي او که بانګ یې وکړه او ټیم داخل نو بیا به خوراک نه کوې بانګ خو د سبا په ټیم کې کېږي پښمنۍ به مخکې بندی ما تاسو ته 50 آیاتونه مقدار فاصله به ساتي وم نمبر مسله یو سړی پښمنۍ نه کړي نو روژه روا ده که نه نو آو بغیر پښمني روژه روا ده څه خبره نشته اتم نمبر مسله یو سړی پښمنۍ وکړه نو ښه خبره دا ده چې خوله کې اوبه واچوي او خوله کنګال کړي او صفایي کړي نو دا صفا کول ورته مستحب دي چې په غاښونو کې څه ونن خلیږي او سبا یې روژه خرابه نشي نهم نمبر مسله که یو سړی پښمنۍ کو او د دا ګمانو چې سبا لا ختلی نه دی دی وی لا وختي دی او خوراک یې وکړه چې معلومات یې وکړه هغه ټیم باندې سبا ختلی
نو اوس بس کېږي دی به په دغه ورځ خوراک نه کوي او د دې روجې قضا به راوړي او کفاره پې نشته. 10 نمبر مسله د یو سړي په سبا کې شک پیدا شي هسې نه سبا نه نو دی به څه کوي نو خوراک به پرېږدي چې دی شک پیدا شي هسې نه سبا نه راختلی نو خوراک به پرېږدي او که دغه ټیم کې خوراک وکړه د شک په وخت کې نو روجې وشوه که نه او وشوه خو تر څو پورې چې دا یقین پیدا شوی نه چې سبا ختلی دی که یقین پیدا شي چې سبا خو ختلی نو بیا پې قضا ده او کفاره پې نشته. 11 نمبر مسله 2 کسانو ګویي ورکړه چې هلکه سبا ختلی دی روټۍ مه خوره. 2 کسان نور راله وی دی دروغ وی سبا لا نه دی ختلی خوراک کوه او دی سړي خوراک وکړو د دې رستنو ګوانو خبره ومنله او چې بیا معلومات شو نو سبا ختلی نو دی به قضا هم ورکوي او کفاره به هم ورکوي. د دې روجې قضا به هم راوړي او 80 روجې به نورې نیسي 80 ځکه 2 کسانو ګویي ورکړې وه چې سبا ختلی دی نو د هغوی به دې منلې وه او تا د دې رستنۍ ومنه. 14 نمبر مسله یو سړي پېشمانی کوو او ډېر خلک راتن نه شو ورته ویې هلکه سبا ختلی او ته خوراک کوې ډېر کسانو هغه سړي ورته وی چې سبا ختلی دی او ما خوراک وکړه نو بس بیا خو زما روجه نشته دا ګمان یې وکړه چې بیا خو زما روجه ماته ده ځکه سبا ختلو نه وروستو مې خوراک وکړه نو بس بیا د هغې نه وروستو نور خوراک هم وکړه د هغوی د خبر نه وروستو سبا چې معلومات وشو چا نه تپوس ته ټیم وکړه هغه خلکو چې کم ټیم ورته یاد کړی او د خوراک په وخت کې هغه اولنی خوراک کې د سبا نه پیلو او دا رستنی خوراک کې د سبا نه وروستو نو اوس به څه کېږي نو د دې روجې قضا پې شته او کفاره پې نشته. یو سړی روجه ماتی کوي او خلکو ورته وي هلکه سبا ختلی دی وی چې سبا ختلی دی او ما خوراک وکړو نو روجه مې ماته ده نو ورپسې نور خوراک یې مو کړو سبا چې پته ولګېدل هغه مخکینی خوراک کې د سبا نه پیلو او دا دویم خوراک کې د سبا نه وروستو نو د دې روجې قضا به راوړي او کفاره نه. 14 نمبر مسله که یو سړي ورته وي دا خو ډېرو کسانو ورته وي هلکه سبا ختلی که یو کس ورته ویلو چې سبا ختلی دی او ده وي بس زما خو روجه ونه شوه وروستو بیا خوراک وکړه نو بیا پې قضا هم شته او کفاره هم پې شته دواړه به ورکوي. 15 نمبر مسله یو سړي چرګ ساتلی او د هغې نه وخت معلوموي نو په دې کېږي که نه کېږي نو که دا چرګ داسې و چې ده د مخکې نه ساتلی او ده پې تجربه کړې وه چې چرګ هله بانګ ویلی چې کله سبا ختلی نو که تجربه پې شوې وه او بیا چرګ ځان ته ساتلی دی نو د چرګ په بانګ باندې روجه بندول او روجه نیول دا ټیک دی او که نه تجربه کار چرګ نه و مخکې پې چا تجربه نه ده کړې نو بیا به د چرګانو بانګونو پسې نه ځې وخت به هغې پورې نه تړې. بعضې چرګان چې یا په ټیم بانګ وایي رسول الله مبارک هم یو چرګ ساتلی او سپین نو هغه په سفر کې به حضور ته او صحابهو سره به مو نو چې کله به سبا شه نو هغې به بانګ وي نو حضور علیه السلام او صحابهو ته پته ولګي چې سبا شه نو بیا به یې مونځ کو نو بعضې چرګ تجربه کار یو په ټیم بانګ وایي او بعضې بې ټیمه وایي نو تجربه پکې ضروري ده نو د چرګ په آواز باندې سبا کېږي خو چې کم چرګ باندې تجربه شوي درود شریف وایي.